السلام علیکم. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني تازه څرګندونې کړې دي. نوموړی وایي نړیوال د دې پر ځای چې د افغان ملت څخه لرې سي باید د اوسني حکومت سره تحمل وکړي، د دوی سره مرستې وکړي، د افغان ولس کنګل سوې بودیجه ورکړي او په رسمیت یې وپیژني. نوموړی وایي غلام محمد یوسفزۍ چې نن په ملګرو ملتونو کې وینا کوي نن زما او نه د افغانستان نمایندګي کولی سي. زه واقعا نن د شرم احساس کوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ښاغلي غني دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې څو ورځې وړاندې طالبانو ملګرو ملتونو ته خپل پلاوی ورمعرفي کړی و، خو هغوی غوښتنه رد کړه. د پخواني حکومت پلاوي غلام محمد یوسفزۍ ته یې د ګډون اجازه ورکړې ده چې نن به په ملګرو ملتونو کې غلام محمد یوسفزۍ د افغانستان په نمایندګي خپله وینا کوي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه باندې داسې لیکلي دي: بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، دا یو تریخ حقیقت دی چې موږ او زموږ پخوانی کابینه په افغانستان کې 1% واک هم نه لري، خو لا هم په نړۍ کې ځینو هیوادونو کې پخواني سفیران او استازي د خپلو موخو او په هیواد کې د نوي بحران د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي او نړیوالو غونډو ته یې رابولي چې په دې ډول د هیڅ قانون له مخې دوی د افغان ولس او حاکم حکومت استازیتوب نسي کولی. غلام محمد یوسفزۍ چې نن ورځ په داسې حال کې د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوي چې تر شا یې هیڅ حکومت او ولسي ملاتړ شتون نه لري. نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان ملت څخه لرې سي باید د اوسني حکومت سره تحمل وکړي، د دوی سره مرستې وکړي، د افغان ولس کنګل سوې بودیجه ورکړي او په رسمیت یې وپیژني. نړیوال باید درک کړي که سوکاله او امن افغانستان غواړي نو د دوستۍ لاس دې ورکړي، په دښمنۍ یې تر خپل اغېز لاندې نسي راوستلی لکه څرنګه چې په تېرو 20 کلونو کې ورته تجربه سول. کیدای سي زما د نظریاتو سره زما ځینې دوستان هم موافق نه وي، خو زه تاسې ته معلوم یم چې سپینې خبرې کوم. نن چې ښاغلی یوسفزۍ زما په نمایندګي یا د افغانستان په نمایندګي خبرې کوي زه واقعا د شرم احساس کوم. زنده باد افغانستان، تل دې وي افغانستان. ما چې د ښاغلي غني دغه وروستۍ خبرې لوستلې نو ماته معلومه سوله چې دا پوسټ به غني نه یې کړی، کیدای سي د ده فیسبوک پاڼه هیک سوې. خو بیا ولاړم ټویټر ته، د ده ټویټر پاڼه مې هم چک کړه چې په هغه کې داسې پوسټ نه دی سوی. نو دا پوسټ په غني پورې تړاو نه لري. اوس هغه پوسټ د فیسبوک څخه ډیلیټ کړی دی. په ټویټر کې داسې پوسټ کړی دی: حاجل د ډاکټر محمد اشرف غني د فیسبوک رسمي پاڼه نه پرون راهیسې هیک سوې ده. د پاڼې د بیا ترلاسه کولو پورې له دغې پاڼې نشر سوي ټوله محتوا د اعتبار وړ نه دي. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.